السلام علیکم. عزیز الرحمن حازم یم د عربي ژبې ښوونکی. د عربي ژبې د زده کړې د لړۍ ته په خیر راسئ. زموږ د نن ورځې موضوع په عربي ژبه کې د فاعلي ضمیرونو پیژندنه ده. خو مخکې له دې څخه چې درس پیل کو، تاسو افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو علمي موضوعاتو څخه هم برخمن شئ. په عربي ژبه کې ضمیرونه 15 ډول دي، خو هر ډول یې بیلابیل ضمیرونه لري. نن موږ لومړی برخه وایو چې هغه فاعلي ضمیرونه بلل کیږي. فاعلي ضمیرونو ته په عربي کې ضمائر الرفع المنفصله هم ویل کیږي. ضمائر معنا ضمیرونه، رفع د رفع ضمیرونه. د رفع ضمیرونه په پښتو کې تعبیر دا دی چې فاعلي ضمیرونه دي، او المنفصله معنا جلا. منفصله په دې معنا جلا چې د موږ د نورو اسمونو څخه جلا ویلای شو. لکه اوس چې موږ ټول لیکلي دي، څنګه چې موږ ټول لیکلي دي په جلا توګه، په همدې خاطر باندې ته منفصله ویل کیږي. یعنی په عربي کې نور داسې ضمیرونه هم شته چې موږ یې یوازې نشو ویلی، باید خامخا د یو بل فعل او د یو بل اسم سره یو ځای وي. موږ په دې درس کې هغه فاعلي ضمیرونه رانغښتي دي چې هغه د فاعل لپاره کاریږي. فاعل په دې معنی چې یعنی څوک یو کار کوي، دغه د لپاره موږ کوم ضمیرونه په عربي کې کاروو. د هغو ضمیرونو په اړه باندې نن درس په دې حق لدی. لومړی انا معنا زه. انا معلم، زه معلم یم. انا اذهب، زه زم. دوهم نحن معنا موږ. نحن مدرسون، موږ ښوونکي یو. دلته انا او نحن د متکلم د پاره دي. متکلم هغه چاته ویل کیږي چې خبرې کوي. په دې کې مفرد او جمع یوازې راغلي دي. یعنی مفرد او جمع همدا دوه ضمیرونه موږ لرو. مؤنث او مذکر هیڅ فرق نه پکښ کوي. مثلا انا احمد، زه احمد یم. انا فاطمه، زه فاطمه یم. به فرق دی. او همدا ډول نحن مدرسون، موږ ښوونکي یو نارینه. نحن مدرسات، موږ ښوونکي یو ښځې. د دې دواړو ترمنځ په مؤنث مذکر کې فرق نشته. بل دی د مخاطب ضمیرونه. د مخاطب ضمیرونه بل کټګوري ده. مخاطب هغه چاته ویل کیږي چې هغه زموږ خبرې هغه ته متوجه وي، هغه زموږ د خبرو غوږ نیونکی. نو دا شپږ ضمیرونه لري چې درې د مذکر دي او درې د مؤنث دي. لومړی برخه د مذکر ده. انت ته د مذکر د پاره. مثلا انت احمد، ته احمد یې. انت طبيب، ته ډاکټر یې. انتما تاسې دوه. یو چې ته باید متوجه سو چې په عربي ژبه کې مفرد، تثنیه او جمع دا درې برخې راځي. په نورو ژبو کې مفرد او جمع ده، خو په عربي ژبه کې درې برخې دي: مفرد، تثنیه او جمع. مفرد معنا یو، تثنیه هغه دی چې دوه دانې وي، او دا چې تثنیه څه ډول جوړیږي دا په راتلونکو درسو کې پر دې باندې وغږیږو. او له دې څخه وروسته بیا جمع ده. جمع هغه ده په عربي ژبه کې چې تر دوه بلابود سي. نو دلته انتما تاسې دوه مذکر د پاره، او بل دی انتم معنا تاسې مذکر د جمع د پاره راځي. مثلا وایو انتم افغانیون، تاسو افغانان یاست. بل انتم دی. انتم معنا تاسې مذکر. مثلا انتم طلاب، تاسې زده کوونکي یاست، خو د مذکر د پاره راځي. لاندې برخه بل برخه چې ده د مؤنث ده. انتی په مذکر کې موږ دغه ت ته زور ورکوي انت، خو په مؤنث کې ج ته زیر ورکو انتی ته مؤنث. مثلا انتی فاطمه، ته فاطمه یې. انتی طبيبة، ته ډاکټره یې.
بل انتما دی. انتما تاسې دوی. مثلا انتما طالبتان، تاسې دوی زده کوونکي یاست. په انتما کې د مذکر او مؤنث ترمنځ فرق نشته. مثلا انتما احمد و علي، تاسې دوه احمد او علي. او همدا ډول ویل کېدلی سي انتما فاطمه و خدیجه، تاسې دوی فاطمه او خدیجه. یعنی د مؤنث د دواړو لپاره راتللی سي، هم مؤنث لپاره هم د مذکر لپاره یو ډول ضمیر دی. بل ضمیر انتن، انتن دا د مؤنث لپاره دی، جمع مؤنث. انتن طالبات، تاسې زده کوونکي یاست، د ښځینه‌و لپاره دی. دا د مخاطب برخه. مخاطب په دې معنی چې موږ چاته خبرې کوو. او بل برخه د غائب ده. غائب هغه چاته ویل کېږي چې زموږ او ستاسو د خبرو ترمنځ مشترک نه وي. یعنی موږ د چا په حق له خبرې کوو. تاسو ګورئ هو مذکر د پر راځي معنا دی. هو طبيب، دی ډاکټر دی. خدا زموږ خبرې دته نه متوجه، ځکه دی غائب دی. یعنی زموږ څه خبرو په جریان کې دی غائب دی. هو دی، هو طبيب. هما دوی دوه. هما طبيبان، دوی دوه ډاکټران دي. هم دا به د جمع مذکر لپاره دی. هم د جمع مذکر لپاره دی. دوی مذکر. مثلا هم طلابون، دوی زده کوونکي دي. بل برخه د مؤنث ده. هي معنا دا. هي خدیجه، دا خدیجه ده. هي طبيبه، دا ډاکټره ده. هما معنا دوی دوی. لکه هلته چې د انتما ترمنځ فرق نه و، دلته د تثنیه کې د هما او دغه هما ترمنځ فرق نشته. یعنی دا د مؤنث لپاره هم مشکارو. هما دوی دوی. هما طالبتان، دوی دوی زده کوونکي دي. بل هن په نون په اخر کې اخر مشدد نون ولري، لکه په هغه ځای کې انتن. هن معنا دوی مؤنث جمع د پر راځي. هن مهندسات، دوی انجینران دي. هن نساء، دوی ښځې دي. نو مطلب زموږ د درس د نن ورځې د درس خلاصه ده چې په عربي ژبه کې فاعلي ضمیرونه تقریبا 14 تنه دي، خو هر یو پر جلا جلا کټګوري باندې ویشل شوی دي. یو د متکلم کې دوه ضمیرونه راځي چې هغه زه او موږ، په دې کې مؤنث او مذکر فرق نه لري. بل برخه د مخاطب ضمیرونه دي. مخاطب چې موږ چاته خبرې کوو، په هغه کې درې د مذکر لپاره او درې د مؤنث لپاره دي چې مفرد، تثنیه، جمع. او همدا ډول بل برخه چې د غائب لپاره دي. غائب هغه چاته ویل کیږي چې زموږ د خبرو په جریان کې شامل نه وي. او په هغه کې هم درې د مذکر لپاره او درې د مؤنث لپاره دي. درې په دې معنی چې مفرد، تثنیه او جمع.